سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم ته کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د مرغومي 10 نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر له 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په مزار شریف کې د ورځنۍ 15 لسټونه مصنوعي بختي فابریکه پرانیستل شوه. په کندوز ښار کې 40 د شولو کروندګرو ته کرنیز وسایل وویشل شول. د افغانستان بانک او مالیې وزارت د بانکي حسابونو د بندېدو ستونزه حل کړه. او د ایران په لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه لا هم دوام لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې د ورځنۍ 15 لسټونه مصنوعي بختي فابریکه پرانیستل شوه. په مزار شریف ښار کې د الیاف المدینه په نوم یوه نوې فابریکه د نږدې $1 میلیون په شخصي پانګونې سره پرانیستل شوې چې په ورځ کې تر 15 لسټونه مصنوعي پنبې د تولید ظرفیت لري. د یادې فابریکې مسؤل محمد یوسف غفوري ویلي چې دغه فابریکې د شخصي پانګونې لارې جوړه کړې او په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابر کړي چې په ورځ کې 15 لسټونه پنبه پروسس او تولیدوي. په کندوز ښار کې 40 د شولو کروندګرو ته کرنیز وسایل وویشل شول. د کندوز ښار په مرکز کې د ډاکار دفتر له لوري د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست سره په همغږۍ 40 تنه د شولو کروندګرو ته کرنیز وسایل وویشل شول. یاد کروندګر د شولو د اصلاح شوي کرنیزو طریقو د دودولو په برخه کې فعاله ونډه لري او دغه اقدام د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي او د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو په موخه ترسره شوی دی. افغانستان بانک او مالیې وزارت د بانکي حسابونو د بندېدو ستونزه حل کړه. د افغانستان بانک ویلي چې د مالیې ورکوونکو د بانکي حسابونو د بندېدو د ستونزې د حل لپاره د مالیې وزارت سره ګډه غونډه کړې ده. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري وایي د دې غونډې له پریکړې سره سم د بانکي معلوماتو د محرمیت د ساتنې په موخه به د مالیې وزارت نور له بانکونو څخه د حسابونو معلومات په مستقیم ډول نه غواړي، بلکې دا معلومات به له شرکتونو او سوداګرو اخلي او د اړتیا پر مهال به د افغانستان بانک لخوا تصدیق کیږي. نوري وایي همداراز پریکړه شوې چې د نه ورکړل شوې مالیې په صورت کې به د شرکتونو ټول بانکي حسابونه نه بندي کیږي، بلکې یوازې د پاتې مالیې په اندازه پیسې به کنګل کیږي څو د سوداګرو او شرکتونو سوداګریز فعالیتونه له خنډ سره مخ نشي. او روسي خبر ده چې د ایران په لوی ښارونو کې پراخ لاریونونه دوام لري. او روسي خبر ده چې د ایران په لوی ښارونو کې پراخ لاریونونه لا هم دوام لري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې د خلکو د ژوند له ستونزې سره مخامخ کېدل د هغوی ورځنۍ اندېښنه او ډاډ ورکوي چې د پولیس ثبات د ټینګښت او د بانکي نظام د سمون لپاره جدي اقدامات روان دي. نوموړي د کورنیو چارو وزیر ته سپارښتنه کړې چې د لاریون کوونکو له استازو سره خبرې وکړي او د هغوی غوښتنې واوري. په همدې حال کې د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالبیاف ویلي چې د خلکو اندېښنې او اعتراضونه باید په پوره مسؤلیت واورېدل شي، خو خبرداری ورکړی چې ځینې کړۍ هڅه کوي ولسي غوښتنې ګډوډې کړي او لاریونونه په تاوتریخوالي واړوي. په ایران کې د تومان پر وړاندې د ډالر بیې د لوړېدو ناسم اقتصادي وضعیت له امله د دغه هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې پراخ لاریونونه روان دي. او د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لویه لا ومشه.